السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړ یې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو how to apply to SIV د امریکا سپیشل امیګریشن ویزې لپاره تاسو څنګه نوملیکنه کولی شئ. د دغې ویزې لپاره تاسو د کوم ځای نه باید نوملیکنه وکړئ، څنګه ورته خپل اسنادونه ولیږئ، د دغې ویزې لپاره کومو اسنادو ته اړتیا ده ګرانو کتونکو، او کوم کسان کولی شي چې دغې ویزې ته نوملیکنه وکړي. دغه او دغسې نورو پوښتنو ځواب په همدې ویډیو کې ګرانو کتونکو مکمله طریقه انشاءالله زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې تاسو څنګه SIV ته نوملیکنه وکړئ. خو مخکې له دې نه ګرانو کتونکو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، د تاسو نه هیله کوم چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټې نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نه په وخت سره خبر شئ. ګرانو کتونکو د دغې پروګرام لپاره تاسو ته د 7 ډوله اسنادونو اړتیا ده. وګورئ ګرانو کتونکو په لومړي سر کې تاسو سره باید د SIV لپاره یو بایوګرافي یا بایو لیټر یا ورقه وي. دغه ورقه تاسو په خپله ځان ته جوړولی شئ، په بل چا هم جوړولی شئ. په دې کې ډېره سختي نشته، ډېره اسانه ده. ستاسو ټول شخصي معلومات دي. فرست نیم ستاسو نوم باید وي، میډل نیم ستاسو لقب باید وي، لس نیم ستاسو تخلص پکې وي، آل ادر نیم او داسې نور نومونه که چیرې تاسو ولرئ. مادرس نیم د مور نوم دې کې لیکل کیږي. فادر نیم د پلار نوم باید تاسو ولیکئ. نیشنلټي تاسو معلومه ده دلته کې به ورته افغان ولیکئ. پاسپورت نمبر خپل د پاسپورت نمبر به ولیکئ. ډیټ اف برډ خپل د پیدایښت کال دا به هم د پاسپورت نه ولیکئ، دقیق به ولیکئ. پلیس اف برډ د پیدایښت ځای باید پکې ولیکئ. جنډر جنسیت به پکې ولیکئ. مریچل سټیټس چې تاسو واده کړی دی نه مو دی کړی، میریډ یې سنګل یې، هغه به هم دلته ولیکئ. خپل ایمیل ادرس به ولیکئ او خپل د موبایل نمبر به ولیکئ. ورک لوکیشن په کوم ځای کې مو کار کړی، کوم ولایت کې مو کار کړی دی، او که امکان ولري د کمپنۍ نوم هم دلته کې ولیکئ. وبلیکئ د مثال په ډول کابل، کاما افغانستان، کاما د کمپنۍ نوم. ریزیډنټ لوکیشن او تاسو فلحال چیرته ژوند کوئ، لکه دلته کې فار ایگزامپل لسمه ناحیه او کابل. بایوګرافي ورقه هم چې جوړه کړه ګرانو کتونکو، له دې نه وروسته تاسو سره دویم سند چې دی هغه سټیټمنټ اف ټریټ یا د بیان ورقه ده. د بیان ورقه ډیره زیاته ضروري ده ګرانو کتونکو. دې ته به تاسو ټایټل یا عنوان کې سټیټمنټ اف ټریټ ولیکئ، پاسپورت تاریخ ولیکئ، او چیف اف میشن اپروول یونټ دا هم تاسو ورسره دلته لیکئ. ډیر سر اینډ میډم په دې باندې شروع کیږي. اخر کې سینسرلی یورس او خپل نوم به ولیکئ، لاندې به امضا ورکړئ. د دغې ورقې باره کې ګرانو کتونکو لږ زه تاسو معلومات درکړم. دغه ورقه چې ده په دې کې تاسو خپل اظهارات لیکئ، خپل بیان پکې لیکئ چې تاسو ولې غواړئ چې امریکې ته مهاجر شئ. د دغې پروګرام له لارې تاسو ته په افغانستان کې څه ستونزه ده، نو دوی کې به تاسو اظهارات ولیکئ، خپل بیان به ولیکئ، په ساده انګلیش کې به ولیکئ ګرانو کتونکو. که خپل یې نشئ لیکلی ګرانو کتونکو، تاسو کولی شئ چې یو بل ماهر کس باندې ولیکئ، او یا هم ګرانو کتونکو تاسو په ګوګل کې سرچنګ وکړئ، د دې سیمپل پیدا کړئ او د هغې مطابق یې ځان ته جوړه کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو یو بله ډېره ضروري فورمه ده چې دا تاسو آنلاین راخلی DS 157 یا DS 150 ورقه یا فارم چې دی DS 157 ورقه ګرانو کتونکو. وروسته زه تاسو ته طریقې درښیم چې تاسو د کوم ځای نه راواخلئ، نو دا آنلاین راخیستلی کېږي، ډکېږي. په دې باندې به زه تاسو ته ویډیو هم جوړه کړم چې دغه فورمه څنګه ډکولی شئ، څه پکې ولیکئ او څه ته پکې اړتیا ده. نو دا ورقه به هم تاسو سره ګرانو کتونکو موجوده وي، دا هم ډېره ضروري ده. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو HR لیټر ده یا هیومن ریسورسز. دا هغه لیټر ده ګرانو کتونکو تاسو چې کوم ځای کې وظیفه یا دنده کړې وي او قرارداد مو کړی وي، نو قرارداد خط دی ګرانو کتونکو. دې کې ستاسو د شخصي معلومات، ستاسو د وظیفې شروع ختم، همداسې ګرانو کتونکو د کمپنۍ نوم، ټول هغه معلومات دلته کې موجود دي. د منیجر نوم، د ټیم لیډر نوم، نو دا ټول دلته کې شته دی. د کمپنۍ ټاپه دا ټول دې کې موجود دي. ګرانو کتونکو که چیرې تاسو سره HR لیټر نه وي یا هیومن ریسورسز ورقه نه وي، نو بیا هم تاسو نوملیکنه مه کوئ. اول دا ورقه ضروري ده، دا که نه وي نو تاسو بالکل دې ته اپلای نشئ کولی. راځو ګرانو کتونکو پنځم سند چې ډېر ضروري دی په دې پروسه کې، هغه تاسو سره ریکمنډیشن ورقه ده. ریکمنډیشن ورقه ګرانو کتونکو تاسو ته د یو خارجي تبعه یا د خارجي کس لخوا درکړل شوي وي، او په هغې کې ستاسو نوم، ستاسو د پیدایښت کال، تذکري نمبر، دا شیان هم پکې ذکر شوي وي، او د هماغه کس ایمیل ادرس
او د هغې ادرس پکې هم موجود وي نو دغه ورقه تاسو ریکمنډ کوي چې تاسو لاړ شئ امریکې ته نو که ریکمنډیشن ورقه تاسو سره نه وي ګرانو کتونکو نو بیا هم ستاسو کار نه کیږي میمورنډم فار ریکارډ د دې ورقې نوم دی ګرانو کتونکو او بره دغه ورقه چې تاسو ته کومې کمپنۍ درکړي دغه کمپنۍ مشخصات او د کمپنۍ لوګو او ستاسو د کار شروع ستاسو د کار ختم دا هم په دې کې لاندې ذکر شوي دي ګرانو کتونکو شپږم سند ستاسو پاسپورټ دی چې تاسو سره باید پاسپورټ موجود وي اووم سند ګرانو کتونکو ستاسو آی ډي کارت دی چې تاسو باید آی ډي کارت نه سکین واخلئ یا ترېنه عکس واخلئ دغه اوه اسنادونه هم چې ګرانو کتونکو تاسو برابر کړه د دې ټول نه به تاسو یو پیکیج جوړ کړئ پی ډي اف فارمټ کې دا ټول به دغسې سلیکټ کړئ بیا به ورباندې رایټ کلیک واخلئ زما سره ګرانو کتونکو نیټرو پی ډي اف ریډر دی تاسو سره چې هر یو وي کمباین فایلز ویت نیټرو کله چې دې باندې کلیک واخلئ ګرانو کتونکو دغه اوه اسنادونه نه به اوه ورقې جوړې شي دلته وګورئ ګرانو کتونکو د دې نه ما داسې یو پیکیج هم جوړ کړی دا پیکیج زه راخلاصوم نو وګورئ ګرانو کتونکو دغسې یو پیکیج دی دغه ټولې ورقې په دې کې شته په ایمیل کې به ګرانو کتونکو تاسو دغه پیکیج لیږئ نور څه به نه لیږئ دانه دانه یا جدا جدا به اسنادونه نه لیږئ ګرانو کتونکو کله چې تاسو سره دغه اسنادونه مکمل شو بیا تاسو کولی شئ چې دا ایمیل ته ولیږئ خو مخکې له دې نه ګرانو کتونکو چې د دې د لیږلو طریقه زه تاسو سره شریکه کړم نو تاسو به ګرانو کتونکو دغه DS-157 فورمه د کوم دي نه راخلئ ډېر اسانه تاسو به لاړ شئ په خپل کمپیوټر کې په براوسر راخلاص کړئ که تاسو سره فایرفاکس وي که موزیلا وي که تاسو سره ګوګل کروم وي که هر څه وي را به شئ سرچ ته په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ DS-157 دام چې ولیکو سرچ به یې کوي په دې کې به تاسو دغه اول نمبر لینک باندې کلیک واخلئ پی ډي اف کوم سره چې پی ډي اف لیکل شوی چې کله داسې پې کلیک واخلئ دا فورمه تاسو ته راخلاصېږي ډایرکټ هم دلته آنلاین هم ډکولی شئ کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او بیا ډکه کړئ د دغې فورمې په ډکولو باندې به انشاءالله زه تاسو یو بله ویډیو هم جوړه کړم چې دغه فورمه څنګه دقیقه ډکیږي او په دې کې کوم څه ته اړتیا ده څه پکې تاسو ولیکئ امضا تصویر ټول معلومات انشاءالله په بله ویډیو کې تاسو سره شریکوم اوس راځم ګرانو کتونکو کله چې تاسو دغه پیکیج جوړ کړئ څنګه به لیږئ بیا به هم تاسو لاړ شئ په خپل کمپیوټر کې به تاسو یو براوسر راخلاص کړئ لکه زما سره ګرانو کتونکو دلته کې فایرفاکس دی دلته زه راځم لیکم ورته ګوګل دا اول ګوګل ته ورځم تاسو به هم ګوګل راخلاص کړئ کله چې ګوګل راخلاص کړئ ګرانو کتونکو ډېر اسانه دغه برخه کې د کونج کې دلته وګورئ جیمیل لیکلی تاسو به جیمیل آی ډي ضروري ولرئ جیمیل باندې به داسې کلیک واخلئ کله چې په جیمیل باندې کلیک واخستو وګورئ ګرانو کتونکو زما سره به جیمیل راخلاص شي دلته به راشئ په کمپوز باندې به کلیک واخلئ کله چې ګرانو کتونکو په کمپوز باندې کلیک واخستو تاسو ته به نوی ایمیل کمپوز شي دلته کې وګورئ د نوي ایمیل کمپوزیشن زموږ سره راغی د دې اسنادو لیږل ډېر اسانه دي ګرانو کتونکو صرف تاسو دلته کې ایمیل ادرس لیکئ سبجیکټ ورته لیکئ او لاندې ورته ډسکرپشن لیکئ او بیا د دې ځینې خپل اسنادونه ورته اټچ کوئ راځو ګرانو کتونکو اول ته چې په کې باید تاسو څه ولیکئ وګورئ ګرانو کتونکو په کې به تاسو دغه ایمیل ادرس ولیکئ دغه ایمیل ادرس د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی هغې نه کولی شئ چې کاپي کړئ له دې نه وروسته راځو سبجیکټ ته په سبجیکټ کې به تاسو ګرانو کتونکو خپل تخلص ولیکئ اول لکه زه دلته راځم لیکم رحماني بیا ورته لیکم جاوید او له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو خپل د پیدایښت کال ولیکئ ورځ به یې ولیکئ ګرانو کتونکو ورپسې به تاسو میاشت ولیکئ او بیا به ګرانو کتونکو تاسو ورته خپل د پیدایښت کال ولیکئ خپل نوم تخلص او د پیدایښت کال به د پاسپورټ مطابق ولیکئ راځو ګرانو کتونکو ډسکرپشن برخې ته په ډسکرپشن کې به ګرانو کتونکو تاسو ډېر څه نه لیکئ صرف به لیکئ I have attached my SIV package please find the attach دا به ولیکئ دومره لیکل به وکړئ له دې نه وروسته به راشئ او دغه برخه کې اټچمنټ باندې به کلیک واخلئ اټچ فایلز او هماغه پیکیج به دلته کې اپلوډ کړئ بل څه به نه اپلوډوئ نو پیکیج ته به تاسو منظم نوم ورکړی وي SIV پیکیج او بیا به داسې اوپن کړئ نو وګورئ ګرانو کتونکو دا پیکیج دلته کې زما سره را اپلوډ شو کله چې ګرانو کتونکو دا پیکیج دلته کې را اپلوډ شو سینډ باندې به کلیک واخلئ ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې SIV ته اپلای وکړئ او خپل اسنادونه ورته ولېږئ امید لرم ګرانو کتونکو چې له دغې ویډیو نه به م څه زده کړي وي ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ ښه وخت الله پامان